تاسو د دوی د ژورنالیستیکي ادارې وګورئ، تاسو د دوی د خبریالانو حال وګورئ چې په ژورنالیزم کې د دوی څه برخه ده، څه حالت ده. تاسو د ټولو نیوز خبریالانو ښځو او جنیو سړیو حالت وګورئ، د بي بي سي وګورئ، د ازادۍ راډیو وګورئ، دا د نورو راډیوګانو د رسنیو د الکانو د جنیو تعلقات، د دوی فحاشۍ، د دوی د یارانیو کیسې وګورئ، حیران بشئ. یو ملګری کیسه راته کوله چې په انټرکانټیننټل هوټل کې ولسمشر راغلی و، ځوانانو ته خبر راکړل شو چې غونډې ته راشي، ولسمشر ځوانانو ته وینا کوي، ځوانانو ته خبرې کوي. ورغلو ټول، کله چې سالون ته داخل شو هلته لاړو، اول کې یو څه خبرې وشوې، نو وروسته تعارفي مجلس و چې هر څوک خپل منځ کې تعارف وکوي، یو بل ته د موبایل نمبر ورکوي. هر هلک به جګېدو، جنۍ سره به یې تعارف کولو، جنۍ به هلک ته ورتله، موبایل نمبر یې به یې ورکولې. هغې نه وروسته بیا دغه لږه څه نمایشي غوندې یوه برنامه وه، هغې نه وروسته په کانټیننټل هوټل کې دغه هلکان او جنکۍ سره خوشې کړلو. بس هر چا به چې طبیعت و چې چېرته به تلل سره. دا ګوره یو مثال دغلته دغه لاندې کمنټ کې ولیکئ لایف تاسو ته ښکاري. ډېر ملګري وایي چې لایف نه ښکاري، لایف صحیح ده، موږ ته خپله ښکاري. انجینر صاحب تا ته لایف ښکاري؟ تا هم دا ګیله شکایت کړی و، لینک مې درلېږلی ده، خدای دې وکړي چې دا ستونزه نه وي د موږ په لایف کې. که چاته لایف ښکاري نو موږ ته ووایي، دلته کمنټ کې ولیکئ چې و. سر جنرال صاحب لایف نه ښکاري که نور هغه کې دا اوس تا لینک راولي. نه داسې کار وکړه انجینر صاحب، تا ته مې بل لینک لیږلی ده، ته هغه خلاص کړه چې لایف ښکاري که نه. د لایف لینک یې درلېږلی. مهرباني وکړه قاري صاحب، انشاءالله ستونزه به نه وي. صحیح ده، صحیح ده، لایف صحیح ده، مهرباني وکړئ. مهرباني قاري صاحب. نو مطلب دا ده چې دلته پردي معیارونه د دې دپاره په دې ولس تپل کېږي چې دا ولس بېلارې شي، ګمراه شي. اوس راځم دا د تذکرې نوم ته. ګورئ دغه موضوع دوه اړخه لري. یو اړخ د دې موضوع دا ده چې د مور یا د ښځې یا د خور نومونه اخیستل په شریعت کې کوم محظور نه ده. عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها، هغې نوم موږ اخلو، نوم اخیستل عیب نه و. فاطمة الزهرا رضی الله عنها، خدیجة الکبرى رضی الله عنها، زینب، کلثوم او امهات حفصه رضی الله عنها، دا ټول امهات المؤمنین یا صحابیات دي، هغوی نومونه موږ اخلو. نوم اخیستل عیب نه ده. دلته دا موضوع بل اړخ لري. د دې موضوع بل اړخ دا ده چې دغه د مور نوم په تذکره کې ولې لیکل کېږي. موږ تاسو خو افغانان یو، مسلمانان یو. که چېرته یو سړي ته د مور نوم واخلي یا د خور یا د ښځې نوم واخلي، دا شرعاً کوم محظوره خبره نه ده. اگر چې موږ تاسو په پښتنو کې دا خبره ډېره درنده ده او دا خبره عیب بلل کېږي. زما غږ لرئ مبین صاحب؟ زما غږ لرئ؟ دا په پښتني ټولنه کې عیب ده، خو په شریعت کې عیب نه ده. ولې دا موضوع بل اړخ لري. بل اړخ یې څه ده؟ بل اړخ یې دا ده چې د مور نوم په تذکره کې ولې لیکل کېږي، د څه دپاره لیکل کېږي. په اسلام کې او د موږ تاسې په ټولنه کې یو زوی د پلار په نوم پیژندل کېږي. تا ته په کلي کې څوک د مور نوم نه اخلي چې د پلانۍ زویه، د پلار نوم درته اخلي چې د فلاني زویه. تر اوسه پورې د موږ په ټولنه کې څوک ثابته نه کړي چې په کلي، قوم، منطقه کې چاته یو چا د مور نوم اخیستی چې د فلانۍ زویه، د پلار نوم ورته اخلي. سړی په پلار پیژندل کېږي. پلار د نسب معیار ده او په نسب کې شرعاً هم پلار معیار ده. نسب د پلار نه ثابتېږي، د مور نه ثابتېږي. کله چې یو څوک، مبین صاحب ستاسې غږ شته، زما غږ شته؟ قاری صاحب غږ شته؟ بله قاری صاحب غږ هم شته دی. په اسلام کې حکم دا ده چې کله یوه ښځه د خاوند سره نکاح وکوي، د هغې نه بچی پیدا شي یا لور پیدا شي. دغه بچی او لور چې کله دا خاوند د ښځې ته طلاق ورکړي، جدا شي سره، دا ښځه د دې بچي د خدانت حق لري چې دا بچی لوی کړي، سترې کړي. یعنې دومره ستر کړي چې پی ورکړي او یو څه هغه پوه شي. د هغې نه وروسته دا بچی د مور حق نه کېږي، دا د پلار حق کېږي. مور دا بچی ځان سره نه شي ایسارولی،
چې دا د ما ده ځکه شرعا نسب پلار ته کېږي مور ته نه کېږي انساب د پلار نه ثابتېږي د مور نه نسب نه ثابتېږي دا د شریعت حکم ده او په لویدیځه ټولنه کې کله چې ښځه او سړی سره جدا کېږي دا زوی او لور دا د پلار حق نه کېږي دا د مور حق کېږي هغه مور د ځان سره بیایي ځکه هلته نسب مور ته ثابتېږي پلار ته نه ثابتېږي او د اسلام او د لویدیځې ټولنې تفاوت په کوم ځای کې ده فرق په کوم ځای کې ده زه تاسو ته مهم فرق واضح کړم زه بیا تاسو نه پوښتنه کوم زما غږ شته که نه دلته دا مبین صاحب عکس چې دا ماته همداسې ولاړ ښکاري بالکل غږ دې شته قاري صاحب غږ شته قاري صاحب غږ مشته صحیح ده ښه صفا چې کله غږ نه وي زه در باندې غږ کوم پیغام صحیح ده د اسلام او د لویدیځې ټولنې په منځ کې فرق دا ده چې نسب په اسلام کې د پلار طرفه ثابتېږي په لویدیځ کې د مور طرف نه ثابتېږي ځکه اسلام تحفظ د نسب کړی ده د نسب ساتنه یې کړې ده یو څوک سوال کوي چې په اسلام کې سړي ته 4 ښځې جایز دي ولې یوې ښځې ته 4 میړونه نه دي جایز یوه سړي ته 4 ښځې روا دي خو یوې ښځې ته 4 میړونه نه دي روا ولې ځکه دا اولاد دا نسل سړی د سړي د خېټې نه ده که د ښځې د خېټې نه دا خو د ښځې د خېټې نه ده دا د ښځې خېټه بیا د معاف دا د لوښي مثال لري د دې لوښي ته باید یوه دانه واچول شي که د لوښي ته موږ مختلفې دانې اچوو مثلا یوه ښځه ده 4 میړونه یې کړي دي هر میړه د دې ښځې سره جما کوي بیا د معاف د دې ښځې رحم ته 4 دانې لویږي د دې لوښي ته 4 دانې لویږي دلته به د دې 4 سړیو په خپل منځ کې لانجه وي یو به وایي چې دا بچی د ما ده بل به وایي چې د ما ده بل به وایي چې د ما ده او ښځې ته خو نسب ثابتېږي نه نسب خو پلار ته ثابتېږي نو د دې په خاطر چې انصاب ګډوډ نشي نسبونه مختلط نشي پلار ته زوی معلوم وي زوی ته پلار معلوم وي المسی ته نیکه معلوم وي جد ورته معلوم وي غورجد ورته معلوم وي په دې خاطر اسلام حکم کوي چې سړي ته 4 ښځې روا دي ځکه سړی دانه اچوونکی ده او ښځه چې ده هغه لوښی ده نو یو سړی په مختلفو لوښو کې دانه اچولی شي نسب نه ګډوډېږي خو مختلف سړي په یوه لوښي کې که دانه واچوي دلته نسب ګډوډېږي نسب خلط کېږي او اسلام تحفظ د انصابو کړی ده د اسلام نه مخکې دینونو مخکې قومونو ملتونو هم تحفظ د انصابو کړی ده دا خو لویدیځه حیواني ټولنه ده دا خو حیوانیت ده په لویدیځه ټولنه کې چې انصاب یې ګډوډ کړل په لویدیځه ټولنه کې پلار نه ده معلوم زوی نه ده معلوم لمسی نه ده معلوم کړوسی نه ده معلوم نسب ګډوډ ده چاته پلار نه معلومیږي چې زه د چا د مني نه یم د چا د نطفې نه یم په لویدیځه ټولنه کې نسب مور ته ځکه ثابتېږي چې هلته زنا عامه د زنا قانوني بڼه لري یوه ښځه حق لري چې د 100 کسانو سره یارانه ونیسي د 100 کسانو سره زنا وکوي په خپله خوښه نو چې د هر سړي نه یې خوښه شوه دانه یې واچوله هماغه د دې زوی ده پلار نه ده معلوم په دې لویدیځ کې ډېر خلک نسب نه لري ډېر خلک خپل پلار نه لري نسب یې نه ده معلوم تاسو ته به معلومه وي په لویدیځ کې په اروپا او امریکا کې نرسنګ رومونه دي مبین صاحب دا سوسیال کلبسه خور او کلبسه بینیفټس دا شیان خو تاته معلوم دي څو وارې تشریح کړي او نرسنګ ہوم مم تشریح کړی ده نرسنګ ہوم نرسنګ رومونه چې دي مبین صاحب دا څه ځای ده چې کله د خلکو مور او پلار د 40 کلونو نه واوړي نو دا مور او پلار دواړه د کور نه لرې کې وایي شړي هلته حکومت نرسنګ روم جوړ کړی ده هغې ته یې ورکړي حکومت هغوی دپاره خلک موظف کړي دي هغې ته مزدور نیولی ده هغه مزدور خدمت کوي خرڅ خوراک ورته راوړي په لویدیځه ټولنه کې بهترین زوی هغه ده بهترینه لور هغه ده چې هغه په میاشت کې یو وارې د نرسنګ روم ته ورشي او د هغه خپل مور او پلار پوښتنه وکوي چې څنګه یو څه میوه یو څه چاکلیټ ماکلیټ ور واخلي هلته وجه دا ده چې نسب معلوم نه ده هغې اولادونو په خپله مور او پلار د مور او پلار مینه نه ماتېږي هغوی داسې فکر نه کوي چې دا د ما مور او پلار ده
ځکه هغه په خپلو سترګو لیدلی وي، بیا ادبي معاف چې په خپله مور یې 25 کسان لیدلي وي، نو هغې ته څه معلومېږي چې زه د چا د نسب نه یم، د کوم نسب نه یم. همدا دلیل دا چې په لویدیځ کې ماشوم مور ته منسوبېږي، په اسلام کې ماشوم مور ته نه منسوبېږي بلکې پلار ته منسوبېږي. که د مور او پلار په خپل منځ کې لانجه راغله، طلاق واقع شو، دا ماشوم د مور نه ده، د پلار ده. مور به صرف خیانت وکوي، نور به پلار ته حواله کړي. دا د مور نه ده، د پلار حق ده، ځکه نسب د پلار ده. هغه دانه د پلار طرف نه ده، پلار اچولې ده. یوه مسله بله تاسې به لیدلي وي دا څه وخت دا تبلیغات کمپاین روانو په دې هېواد کې د ټامیانو، د فلبرایټانو او د لویدیځ په رنګ شویو له لورې. دا خلک برین واش شوي دي، د دوی ذهنیتونه مینځل شوي دي، دوی حق نه کاڼه دي، د حق د اورېدلو نه کاڼه دي، د حق د لیدلو نه ړانده دي، د حق د ویلو نه ګونګیان دي. تاسې به لیدلي دوی ویل چې دا موږ د مور احترام کوو، د مور د احترام په خاطر دا خبره کوو. وروره ته د مور احترام کوي، نو که د مور احترام کوي دا مور د جمعات درسره بیایه که نه؟ که د مور احترام کوي دا مور د سبا فاتحې ته چې کینې فاتحې ته هم درسره کېنوه، جرګې مرکې ته وځي جرګې مرکې ته هم درسره بیایه، بازار ته ځي بازار ته هم درسره بیایه. نور هغه کارونه چې په تا پورې تړلي دي ولې دا مور نه درسره بیایې؟ ځکه ستا او د هغې وظیفه فرق لري. دا د هغې احترام نه ده. احترام دا ده چې نرسنګ روم ته یې مه بیایه. احترام دا ده چې د هغې عزت او قدر وکوه. احترام دا ده چې خپله ښځه د هغې نه بهتره مه بوله. احترام دا ده چې د خپلې ښځې په مقابل کې د هغې توهین مه کوه، د هغې بېعزتي مه کوه، هغه د خپل کور نه مه باسه. دغه احترام ده. دغه سیکولرانو، ټامیانو، فلبرایټانو نه تاسو د خپلو میندو د دوی په باره کې د دوی د میندو نه پوښتنه وکوئ چې د دوی په خپلو کورونو کې د میندو سره څه رقم زندګي ده، څه رقم ژوند کوي د خپلو میندو سره. داسې ژوند ورسره کوي لکه اروپا او امریکا کې چې هغه نور د دوی باداران کوي. دا نمایشي شیان دي. ته که د مور احترام کوي، مور احترام اسلام موږ ته ښیلی ده، خپل کلتور موږ ته ښیلی ده، خپلو عنعناتو موږ ته ښیلی دی. موږ پښتني ټولنه کې الحمدلله د یو زوی المسي وشي، المسیانې وشي، بیا هم مور په کور کې سرداره وي، مور په کور کې باداره وي. زما په کور کې زما مور باداره ده، زما د مور په مقابل کې څوک سپړ نشي وهلی. دغه احترام ده. زما مور ته څوک کږه خوله نشي وراړولی، کږې سترګې نشي وراړولی. زما مور چې وایي اسمان شین د اسمان به شین وي، چې وایي چې وریځ د وریځ به وي. دغه احترام دا د موږ د کلتوري او فرهنګي احترام د مور ده. دا احترام نه ده چې زه به مور نوم په تذکره کې لیکم، ځکه ما ته په کلي کې څوک د مور نوم نه اخلي چې د پلانۍ زویه، ما ته په قوم کې څوک د مور نوم نه اخلي چې د پلانۍ زویه، ما ته په ولسوالۍ کې څوک دا نوم نه اخلي چې د پلانۍ زویه. دا نومونه که اخیستل کېږي دا ټامیانو فلبرایټانو په اروپا او امریکا کې اخیستل کېږي چې د پلانۍ زویه، ځکه د هغې پلار نه معلوم. هغې خو پلار معلوم نه ده چې څوک ورته ووایي چې د پلانۍ زویه. زما خو پلار معلوم ده، د افغانانو پلاران معلوم دي، د دې کلتور د دې فرهنګ لړلي خلکو پلاران معلوم دي، ځکه خلک د پلار غږ ورته کوي. ستا خو پلار نه ده معلوم، ځکه خلک تا ته د پلار غږ نشي کولی، ځکه تا ته خلک د مور په نوم غږ کوي. قاری صاحب محترم، بعضې سوالونه به ترې واخلو، اسټوډیو ډکه ده. سلیمان رسولي، سلام علیکم. سلیمان رسولي مایک د خلاص کړه. ښه، غازی کندهاری ته د مایک خلاص کړه وروره. زر زر مو سوال کوئ چې اسټوډیو کوشش وکړئ سوالونه مو لنډ وي. سلام علیکم غازی کندهاری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبین خان تاسو او قاری صاحب کوڅې او ټول لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ د نننۍ موضوع مطابق څه سوال لرئ؟ قاری صاحب موضوع خو نو دا خو نو زموږ د 19 کالونو تر راوړنې دی. مبین صاحب څنګه لاسته راوړنې دي وروره؟ نور چینو هلته میلاد ته خو 4.5 کیلو غنم ورکوي، دې ته څه ضرورت و؟ دې وخت کې ضرورت څنګه پېښ شو چې ډېر مسایل هغه پاتې دي لا الحل د امریکایان وځي، موږ خپلواکۍ طرف ته روان یو، دلته د تذکرو د ویش په لړۍ کې جنجالي بحث، دا څنګه لاسته راوړنه ده؟ مبین صاحب خو دغه 19 کاله چې موږ د کومې قربانۍ د امریکایانو دپاره ورکړې ښه خو دغه لاسه یو شی به موږ هم کوو ښه، کله به د مور نوم تیره کې ورچو، کله به څه چانګ کوو، ستا سره به خلاص. مبین صاحب مخکې راځي ډېر د دښمن سره مقابله ده ښه والله
په مقابله لري څه زموږ یو ملګری صاحب څه په پښمل کې نه د جړې ولسوالۍ ورته وایي په د پښمل کې نو به چې دغه اربکیانو دغه عسکرو د اردو دا بلای ولدا زه نه ولم موږ به ولولې وسته ول نه ولې ولدا جیو د انجن ولا پر موږ پرسته دا دی لکه انجن څه نو الله دې وشرمي الله دې تباہ برباد کړي څه ان شاء الله تعالی د ټول سره ناکام دي الله پاک به شرمي که خدای کوله څه مننه قدردان څه پوښتنه خو نه لري قاری صاحب نه مبین صاحب پوښتنه مې باندې کوله دعاګانې راته کوه الله تعالی به شرمي علامه عزت کا قدرمان شه ډیره زیاته مننه بل ملګری کټوازای صاحب سلام علیکم مبین صاحب محترم مخکې دې نشته د بل ملګری سوال راوخلی یو لړ وضاحت کوم دلته یو د موږ یو ملګری دا د موږ یو ورور دا په اروپا کې اوسېږي هغه یو ډېر جالب او عجیبه معلومات راکړل مبین صاحب مهرباني وکړه په زړه پورې وایي چې زه دلته اروپا کې اوسېږم دا وایي چې دلته د اروپایانو د ښځو اوس په اروپا کې یو عام ذهنیت دا ده چې میړه باید ښځه ونه کوي ډېرې ښځې دا نه خوښوي چې میړه وکوي دوی یا خو زنا کوي د زنا له لارې بچیان راوړي یا داسې کار کوي چې دا د انسان د سړي سپرم چې د سپرم اخلي دا اخیستل کېږي دا اخلي بیا د پچکارۍ له لارې رحم ته تېروي د هغې نه بچی راوړي دې وجې نه په اروپا کې بچی پلار ته نه منسوبېږي مور ته منسوبېږي ځکه پلار لري نه دا ډېر عجیب جالب معلومات دي په اروپا کې اوس د ښځو دا یو عام هغه روان ده چې ښځې میړونه نه کوي ودونه نه کوي ځکه دوی وایي چې د میړه سره ژوند تریخیږي یا مقید ژوند وي زما چې کوم خپل خواهش د هغه د هر چا نه پوره کولی شم زه هغه د پردیو سړیو نه پوره کولی شم او که چې کله زه وغواړم چې بچی پیدا کړم هغه دوی ځي هسپتال ته هلته سپرم اخلي سپرم خرڅېږي هغه سپرم بیا د پچکارۍ له لارې خپل رحم ته تېروي او د هغې نه د هغې بچی پیدا کېږي کله چې بچی پیدا شو خو هغه خو د سپرم بچی ده نو سپرم څه پته لګېږي چې د چا سپرم دي د چا مني ده نو هغې معلومات نه کېږي چې دا د چا زوی ده پلار یې نه معلوم مور یې معلومه وي همدا دلیل ده چې هلته په اروپا او امریکا کې د مور نوم لیکل کېږي په تذکره کې د پلار نوم نه لیکل کېږي ځکه پلار شته نه هغه یوه حرامي ټولنه ده هغه یوه ناروا ټولنه ده مهرباني کابل قاری صاحب د کابل ادارې مشر اشرف غنیم عین لمدغسې یو ټولنې نه راغلی ده فرض کا زوی لور دوه وارې د لوړه وکړله که چېرته یې د بچي وای دا خو ډېر غټ اعزاز په کار او چارک ته راغلی وای یې د تر څنګ ولاړ وای د خپلې مور او د پلار تر څنګ حتی څوک به یې ثابته کړي چې دوی په 6 کالو کې یا ورته کابل ته راغلي دي دا خپله مور یې لیدلې یا یې مور تللې بچي یې لیدلي په نوم بچي دي همدغسې یو کورنۍ دوی دلته هم غواړي چې موږ ته جوړ کړي چې خلک دی پلار ته نه منسوبېږي مور ته دې منسوب شي یا دلته نور همدغسې یو کورنۍ سره واده کړی ده دلته معمول ده دا یې دلته د کور والی په امریکا کې ده مجبوره همدغسې راوړي تر څو پلار نه معلوم مور خو معلومه ده که د هر چا نه واغه د مور په نوم به تذکره پاسپورټ به او په غرب کې به دوی دا تنازل د څه شي دپاره وکړه امریکانو ته نور هم دوی ځانونه غلامان غوړي هلته د صلح خبرې روان دي قاري صاحب په داسې یو وخت کې د خلکو اذهان مغشوشول په دې خبره ډېری خلک کمنټ کې دا لیکي چې دا خبره دومره د منلو نه ده خو غني په دې کې ډېر زیات چلباز انسان د دغسې یو معاملو کې ګرم حالاتو کې چې هلته د افغانانو ذهن د مذاکراتو له میز نه راواړي ځکه مذاکراتي ټیم کې د دوی کوم کسان چې تللي دي هېڅ لاسته راوړنه نه لري په کوم شي به دوی خبرې کوي دوی اسانه خبره دغه راواخیسته حساسه موضوع تر څو د افغانانو ذهنونه دې خواته واړي او په همدغسې حساس موضوع کې هلته د کرکټ لوبه هم شروع کړله شپږیزه دا مخکې هم کېدلی شو له دې نه 3 میاشتې مخکې هم کېدلی شو 2 میاشتې مخکې هم کېدلی شو ټولې رسنۍ یا په شپږیزې باندې هغه کړي دي او یا یې دغسې یو ګرمه موضوع ورته راوړه اوس به دغه د مونږ هم پرې خپل وخت ضایع کوو نور خلک هم به وخت پرې ضایع کوي دا عجیبه غوندې یو کار یې ونه کړه اورې قاري صاحب کټوازی صاحب مایک د خلاص کړه کټوازی صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما اول سلام مبین صاحب ته بل دوم سلام قاری خوسي ته وایم زما دا یو کیسه قاری خوسي څه وکوله چې ما د اروپا ملګري ورڅ کیسه وکوله په اول وار کې دا زموږ د 2000 کله طالبانو بچي دی و کیسه زموږ په حیدرآباد کې اوسېدلو په حیدرآباد کې افغاني مېرمنه وه څه مشکلاتو کې پسه وه دا کیسه خو دلته په هغه باندې سره مکمل نسو کولی
نو زموږ یو ملګری ته د موږ زترو هغه ته معلومات دلته یو افغاني په داسې مشکلاتو کې فساوه ده زموږ بل تربر په کراچۍ کې ورغل طالبانو سره شناخت وبې نو دا معلومات اوس ماته نشته سره دروغجن کېږي په یو کې د طالبانو هغه سیاسي سفارت په کراچۍ کې وکړ نه خو دومره معلومات ماته څه دا زموږ تر دا کیسه موږ ته کوله چې طالبان کله له دې کیسې نه خبر سو له کراچۍ نه ورته رالو په موټرو کې دا ښځې له دا څه مشکلات دا علاوه د په شکل کې مثال ډېرو مشکلو حالاتو کې دا هغه ول طالبان له کراچۍ نه ورته رالو دا ښځې دغه راویستله بیا ورته ویلې چې که درته تو هغه کولی سي که نو وطن ته بېرته افغانستان ته دا ولېږله دا ډېره خوشحاله سوه نو دا کاناله چې څه وګورئ اوس په کندهار کې پرون سالي د ښځې سره ظلم سوی و هره ورځ داسې ظلمونه کېږي دوی په خپل ملک کې د ښځو حقوق نشي ساتلی نو هغه دوی بیا ښځو حقوقو ته څه هغه ژمن دي څرنګه داسې دا یو هغه ده بل دا اوس د مور دا تذکره کیسې دا نوم راخیستی د دغه ته هېڅ نه فایده شته نه ضرورت ورته لري دا بس پښتنو ته د هغه ته یو هغه د سره مذاکراتو په هغه کې د هغه سره اچوي خند نو دا کیسه ما دا ځکه اول سر کاکایي صاحب څه کیسه چې وکړه چې ماته د اروپا ملګري ویلې چې طالبانو په هغه کې نه نو چې طالبانو په هغه کې چې په کراچۍ په سیند په حیدرآباد کې یوې ښځې حقوقو ته دومره ژمن و چې قسم ده چې دا زما د تربور خپله د سلګو زه خو د عمر کم یم دا زما تره دا کیسه راته کوله دا کوم نفر چې زموږ د هغه زموږ سکه تربور ده اوس په کندوز کې اوس په کندوز کې ده چې طالبانو ته ویلې و دوی شخصا دوه موټرې یې له کراچۍ نه ورته رالې په حیدرآباد سیند کې دا ښځه خلاصه کړه نو دا پاسې شعار د نو قدرمن شکټوازی صاحب باید رور مهرباني وکړه ګوته داسې نیولې د سوال ته دې راشه سوال دې زه وکړه چې سټیډیو ډکه ده څو واره مې قطع کړلې بیا راغلی بیا خو مهرباني وکړه باید رور مهرباني وکړه عابد ورور عابد مایک مختص کوي او موضوع په اړه باندې خبرې سلیمان رسولی ستا هغه دلته نه راځي نشم کولی ستا وچات که عابد رور مهرباني وکړه ښه دا به قطع کومه چې اوس خبرې نه کوي انجینر صاحب مهرباني وکړه السلام علیکم ستر جنرال بلبل جنرال صاحب مبین خان او قاری صاحب محمد سعید د خوش آواز او ښکلی اخلاق او ښکلی زموږ د مجاهدینو سرتاج او شاهین وردک صاحب او افغان مبارز صاحب او ټول ورونو دوستان څوک چې دا سټوډیو ګور ټول ته سلامونه وړاندې کوم الله دې وکړي چې خوشحاله او کامیاب اوسئ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کمزوری ده تا نشم کولی چې راوالم سلیمان رسولي عذر مو ومنه انټرنیټ د کمزوری دلته اپشن نه راکوي مهرباني ورونو نننۍ موضوع په باره کې به زه لنډ معلومات دا ورکړم ځکه ما هم په اروپا کې وخت تېر کړی ده اولا خو تاسو ګورئ په افغانستان کې د پاسپورټونه چې څومره جوړیږي دې کې د پلار نوم نه لیکل کېږي دوی ته وایي چې تخلص دې څه شی ده نو موږ په دې ډېرې لانجې وکړلې بیا په کویت کې یا په عربو ملکونو کې د خلکو پخواني اقامې چې وي هغه د پلار نوم د نیکه نوم پکې اوس دې ته وایي اسم ثلاثي په عربي کې چې دریم نوم ونه لري هغه دوه نومونه هم نه قبلېږي باید دریم نوم ولري بیا موږ په ډېر زور باندې دغه نومونه پرې ولیکل چې موږ اقامې د موږ هر څه ختمېږي خو چې اوس ګورو په افغانستان کې نوي فصلو کې خلک د دوی نومونه دوی ته وایي تخلص دې چې شی د هغه خپل قوم ورته وایي که تاسو یو ګورئ دلته خو ماته روزانه راځي د خلکو ته پاسپورټونه جوړوم نو دوی چې راسي دا وایي چې نوم یې څه شی وي نور احمد دی په قوم صافی ده نو دی څه وایي نور احمد صافی پلار یې نوم احمد صافی د نیکه یې نوم پلانکی صافی دلته بالکل د پېژندپاڼه سره ختمه سره سړی څنګه وپېژني چې دا اوس یو سړي نوم د خان هغه ځان سره ولیکي احمد ځای خان احمد ځای د خان احمدزي په نوم باندې 200 کسان سول په یو غونډه کې 200 کسان وي همداسې په هر یو خپل قوم او نوم لیکي پلار نوم ختم سو د ټول افغانستان پاسپورټونه تاسو وګورئ پلار نوم ختم کړ اوس دلته چې دوی مجبور دي چې مور نوم ولیکي که مور نوم ونه لیکي په تذکره کې دوی نور ختم دي ځکه دوی هغه خپل افغانیت هغه اسلامیت ختم کړ دلته مجبوریت د مور د نوم پیدا سو نورونو په اروپا کې د قاری صاحب محترم ټیری کې خبرې وکړې د حقیقت هم موږ په خپل سترګو ولا لیدلې دي چې بالکل پلار نه معلومیږي هلته ټول اولاد په مور پسې وي او د مور په نوم پیژندل کېږي او دا یو حقیقت ده چې مور هیڅ کله هم خپل یا 3 یا 4 یا 5 میړونه پرېښي وي هلته دا قانون ده چې څویم میړه ده که ښځې نه پوښتنه کوي چې دا د میړه مې ده درته وایي نو ته ورته یې څویم ده نو هغه مجبوره یې درته وایي یا 4 ده یا 5 ده نو همدغسې بدلۍ را بدلۍ سره بچان چې ورسره هم داسې وي او دغه د هغه باره کې چې دا اوس ډېر دا هغه شروع کړي دي چې همدا قاري صاحب محترم ویلي چې اسپنوم اخلي او دا بیا
د ښځې په رحم کې پچکاري کوي له هغې نه پیدا کېږي. نو دا یو حقیقت ده. موږ افغانان یو، دا صحیح ده چې بعضې خلک زیاتره دا تبصرې کوي اوس دا څو ورځې موږ اورو چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکې نه څوک ښې دي چې هغې نوم لیکل کېږي او د فاطمې رضی نه څوک بهتر دي. هغه موضوع بېل شی ده، هغه علمیت ده، هغه موږ او تاسو ته علم را رسوي او ضرورت ده. خو دا د څوک ثبوت کړي چې فاطمې رضی الله څه قسم ژوند تېر کړی، دا د هغې ژوند نه مو ګورئ که نه. هغه وایي چې زه کله وفات شم نو د ما په مړي باندې ما په جنازه باندې ډولۍ جوړه کوي. تاسې وګورئ هغه سنت اوس هم په عربو کې ډېر دي چې کله زنانه هغه راسي نو هغه باندې ډولۍ وي نو معلومېږي چې دا د زنانه جنازه ده. نو دا ډولۍ وایي په ما جوړه کوي چې د ما د بدن یا د ما د کفن څنډه هم څوک ونه ویني. ولې د اسلام د خپرولو دپاره هغوی خپل نوم ځکه لیکلی چې یو ثبوت پیدا شي. ولې د موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو، د موږ او تاسې میندې خویندې چې دي هغه ټول عورت دي، نومونه هم عورت دي. دا باید خپاره نه شي. او د رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه ډېر مجبوریت نه چې د حدیثو خپرول و د موږ او تاسې مورګانې دي هغه، نو ځکه هغه نوم یې لیکل شوی و. اوس چې ته یو نوم راخلې د مور په نوم سړی ته هغه کوې پېژندپاڼه کې لیکې او په مور باندې سړی یادېږي، نو دا خو د افغانیت او د اسلامیت دواړو نه خلاف شوله. نو دغه کوشش دوی پخوانه شروع کړی او اوس فعلا په همدې باندې دوی دا ډرامې جوړې کړي دي چې دا مسلمانان یاستئ تاسې ولې دا خپل دا نوم نه لیکل غواړئ. نو که پارې که کوي مجبور دي، د هغوی پلار نشته، د موږ خو الحمدلله پلار معلوم ده، د موږ خو نیکه معلوم ده، د موږ خو نسب معلوم ده، موږ ولې د هغوی تقلید وکړو، موږ ولې هغوی پسې لاړ شو. نو دا موضوع ډېره مهمه ده او حقیقت هم ده. الله دې تاسو خوشحاله لري. مهرباني وکړئ ورونو ته وخت ورکړئ چې دوی خپل نظریات وړي، دا خلک واوري دا خبرې چې کفارو دغه تقلید دغه موضوع په موږ باندې دا تپلې ده او کفار غواړي چې په دغه طرف. ډېره زیاته مننه. افغان مبارز صاحب مهرباني وکړه سوال دی وکړه د شاهین صاحب ته مو اخبار کو ملګرو لایو خبرونه در سره شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستر جنرال صاحب ته، قاری صاحب ته، شاهین وردګ صاحب ته، انجینر صاحب ته او نور ټولو ملګرو ته خپل سلامونه او نیکې پرزوینه وړاندې کوم. الله مو خوشحاله لره، بریالي اوسېږئ. ډېره ښایسته موضوع مو راخیستې ده. زه د قاری صاحب څخه به یو پوښتنه وکړم، خپل نظر به م وړاندې کړم. قاری صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې د دغه کړنو څخه موخه یا هدف د دې کابل ادارې څه دی چې مخکې د دسترخوان ملي په نوم باندې، بیا د 4 کیلو غنمو په نوم باندې او اوس د مور په نوم باندې دا لوبه روانه کړې ده، تر څو د دې ملت او د دې ولس هغه هیلې چې د سولې دپاره راټوکېدلي دي هغه د منځه یوسي. د دوی موخه څه ده او د دوی د واک د پاتې کېدلو هدف دی که نه نورې څه موخې لري؟ او بله زما خپل نظر دا دی چې د کابل اداره غواړي په دې ډول باندې د افغان مسلمان ولس وربړوي او خپله دغه کړنه د کارغېړنې کړنې چې کومې پیل کړي دي د دې دپاره مبارزه وکړي تر څو په واک کې پاتې شي او د خپل واک د غځېدلو دپاره یې لوبه روانه کړې ده. جنرال صاحب ورته ډېره ښایسته اشاره وکړه چې مخکې د کرکټ په نوم باندې خلک یو میاشت وغولول، اوس په دې باندې او تخمینا 10 کاله یا 9 کاله کېږي چې په پېژندپاڼو کې د افغانیت نوم شته او نشته، افغانیت ولیکو ونه لیکو، په دې باندې 9 کاله افغانان وځورول، 9 کاله افغانان د سختو ستونزو سره مخ کړه. نو د دې موخه او هدف هم دا دی چې په خپل واک زیات کړي او تر څو پورې د سولې لپاره خنډ جوړ کړي. ډېره مننه، الله مو خوشحاله لره. مبارز صاحب الله دې اجر درکړي. مبارز صاحب دا یوازې افغانستان نه ده، دغه ټامیان او فلبریټان چې څومره روزل شوي دي په اسلامي هیوادونو کې، هغه که عربي هیوادونه دي، هغه که د موږ څنګ ګاونډ هیوادونه دي یا نور څومره اسلامي نړۍ کې چې دغه د غرب روزل شوي ټامیان او فلبریټان واکمنان دي، دا خلکو هڅه او کوشش ده دوی ته د واک د غځولو یوه مهمه طریقه دا ورښودل شوې ده چې ولسونه په جزئي مسایلو مصروف وساتئ. د دې په ځای چې تاسې ولس راپورته شي ستاسې مرۍ ته لاس در واچوي یا اصلي مسایلو ته لاس در تیر کړي، تاسې جزئي مسایل راوړاندې کړئ، په رسنیو کې غوغا ورته جوړه کړئ، تبلیغات ورته وکوئ تر څو دا ولس مصروف او مشغول وساتل شي. په سوریه کې جنگ روان ده، دا تقریبا دا د سوریې د جنگ 9م کال ده که 8م کال ده، سخت بېرحمانه وژنه روانه ده. خو هلته کوشش دا روان ده چې ولس په جزئي مسایلو مصروف وساتل شي، په ډېرو جزئي او فرعي مسایلو. دغسې په فلسطین کې، دغسې په ټوله اسلامي نړۍ کې
ولس کوشش دا کیږي چې ولس ته داسې مسایل وړاندې شي چې هغه د اصلي مسایلو نه ذهن بلې خواته واوړي. هلته د سولې مذاکرات روان دي. هیئت تللی د قطر ته، هیئت لیږل شوی ده. تر اوسه پورې پایلې دا دي چې د دواړو هیئتونو له لورې کومې څرګندونې کیږي نو فضا مثبته ده. فضا ډېره ښه فضا کې خبرې روانې دي. اوس دلته دا خلک غواړي چې د ولس ذهن د دې شي نه بلې خواته واوړي، په نورو شیانو مصروف شي، چې دا ولس په د دولت فشار را نه وړي چې سولې ته